بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو درنو اوریدونکو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو فهم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګو په وردګ لوړو زده کړو مؤسسه کې د یو خیریه بنسټ له لوري د 2,000 افغانیو په ارزښت په باغوانانو او خدماتي کارکوونکو مرسته وویشل شوه. د میدان ښاروالۍ له لوري د ښاروالۍ عامه اړیکو او د رسنیو د فعالې ونډې د پیاوړتیا په موخه د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ له یو شمېر ملي او محلي رسنیو سره د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شو. د میدان ښاروالۍ د تنظیف ټیمونو له لوري د مستریانو سرای، نرهډي ته څیرمه، پاسپورت امریت او ولایت مقام له شاوخوا ساحو څخه کثافات راټول او خوندي ځای ته ولېږدول شول. مسؤلین وایي موخه یې د ښار پاکوالی او د ناروغیو مخنیوی دی. د کنګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ ایتوري ولایت کې د وسلوالو لخوا پر یوه کلیسا برید شوی چې له امله یې لږ تر لږه 38 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. امریکا اروپایي ټولنې تېره ورځ یکشنبې یو هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې د اروپایي ټولنې په ډېر شمېر وارداتي توکو د امریکا تعرفې له 10 څخه 15 سلنې ته راښکته شوې. دغه هوکړلیک د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسولا فون ډر لاین ترمنځ په سکاټلند کې لاسلیک شو. د یمن د انصارالله ډلې ویاند یحیی سری ویلي چې دغه غورځنګ د فلسطین د خلکو په ملاتړ خپل نظامي عملیات چټک او پراخوي او د سمندري کلابندۍ 4م پړاو پیلوي. نوموړي ټینګار کړی په دې پړاو کې به د صهیونیستي رژیم په بندرونو کې د فعالیت کوونکو ټولو شرکتونو کښتۍ په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د نوموړې اداره له چین سره سوداګریزې هوکړې ته نږدې شوې، خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي. درنو اوریدونکو، لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.